وسلم ته دا بشارت میلو شي چې د جمعې په ورځ بنن بزما درود شریف په امام الانبیا باندې پیش کیږي. دا لوی نسبت ته او لوی د سعادت خبره ده. جمعې په ورځ باندې ډیر درود شریف وایي. او احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې څوک یو ځل درود وایي نو د یو ځل درود ویلو سره د الله د طرف نه په ده باندې 10 رحمتونه را نازل شي. چې څوک په ما یو ځل درود وایي نو موږ چې یوه پیره درود وایو نو د الله د طرف نه را باندې 10 رحمتونه راوورېږي. نو ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتو. او حدیث مبارک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایوي الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل گناهونه دسی ورانی لکه یخی اوبه چې ور مړ کوي. ښه داسې دا درود شریف د وجې نه گناهونه ورانیږي. ښه درود شریف ډیر وایي. حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی. وی ما او زما خاندان چې سموندلی دي نو دام د درود شریف په برکت موندلی دي. ښه د جمعې په ورځ باندې او شپه باندې د درود شریف ویرت ډیر کوئ. د ماشومانو باندې وایي واړه واړه ماشومان یې بېګناه ژبې بې ګناه سترګې نو دی باندې درود شریف وایي چې دا درود د جمعې په ورځ باندې پیش کی. دا میاشت چې کومه شروع د دې ته اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او وفات شوی هم دی. ښه پیدا شوی دی میاشت کې دی وفات شوی. دا 12 ربیع الاول چې یادیږي لکه پرون 12 ربیع الاول نه مونږ ټول وایو 12 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. نه په 12 ربیع الاول باندې وفات یقیني دی او پیدایش یقیني نه دی. ښه په 12 باندې په 12 ربیع الاول باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات یقیني دی چې په 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شوی دی او پیدایش په 12 ربیع الاول یقیني نه دی. هغې کې ورځې مختلفې دي. بهر صورت دا د ربیع الاول میاشت دی کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت ذکر وشي نو دا لویه خبره ده چې الله مونږ باندې لوی احسان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. زه پیغمبرم او آدم علیه السلام لا د روح او د جسد په منځ کې و. آدم علیه السلام لا نو پیدا شوی چې نبی علیه السلام فرمای زه پیغمبرم. ځکه خو نبی علیہ السلام اول النبیین دی او آخر النبیین هم دی. هغې وخت کې زه پیغمبرم چې آدم علیہ السلام له پیدا شوی نو. آدم علیہ السلام چې پیدا شو عرش ته یې وکتل نو په عرش یې لیکلي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله په عرش لیکل شوي چې ستا